د کرنیزې پرمختیا صندوق د هیواد کروندګرو او باغدارانو ته د کوچنیو قرضو ورکولو د پروګرام د پیاوړتیا خبر ورکوي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت اړوند د کرنیزې پرمختیا صندوق چې د څو کلونو راپدې خوا د هیواد په څو زونونو کې فعالیت لري کروندګرو ته د کوچنیو قرضې ورکوي ترڅو کروندګر وکولای شي د ځان بسیاینې په لور روان شي. ټول د دې کار چې دی هغه د بزګر او دهقان حمایت دی او د هغه متشبثینو او سرمایه ګزارانو حمایت دی چې هغه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې سرمایه ګزاري کوي او بزګرانو او مالدارانو ته خدمات وړاندې کوي. په همدې موخه باندې دوی تل کوشش کوي چې په دې کې نوې برنامې پلي کړي چې مخکې د وکالې او مرابحې اسلامي تمویلونو له لارې او د خلکو سره په دې برخه کې کومک کوي او هغوی ته پیسې ورکولې چې په تېر کال کې 1.3 میلیارده افغانۍ ورکړې وې او سږ کال ته دا لړۍ نور هم پسې پراخه کړې ده، بودیجه ورته زیاته کړې ده چې تر 2 میلیارده افغانۍ پورې به رسیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي چې اوس مهال د دغه صندوق قرضې د مشارکت او مضاربت په توګه ورکول کیږي او دغه پروګرام به د هیواد ټولو ولایتونو او ولسوالیو ته وغځول شي ترڅو د کروندګرو ملاتړ ته زمینه برابره شي. مضاربت د شرایط له نظره یو روا او جایز تړون ده چیرته چې یو کس سرمایه ولري او بل کس په دې سرمایه کار وکړي او بیا د ګټې په لاسته راوړلو کې دواړه شریک وي، خو که تاوان وشي هغه رب المال یا د پانګوال پر مال تاثیر لري. البته که تاوان معقول او د مضاربت د غفلت او ناپوهۍ له وجې نه وي رامنځته شوی. په دې تړون کې موږ کولی شو هغو هیوادوالو ته چې مالي امکانات نه لري ولې د کرنې او مالدارۍ په سکتور کې کافي تجربه لري کولی شي له دې محصول نه لازمه استفاده وکړي. مشارکت چې د اسلام نه نظره یو روا او جایز تړون ده چې پکې 2 یا زیات شریکان خپل مال یو ځای کوي او سوداګري کوي چې ګټه د شریکانو په موافقه او تاوان د سرمایې په اساس ټاکل کیږي. دا ډول مشارکت د خصوصي سکتور ترمنځ ډیر مروج ده، خو د دولت او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت ډول ته په دې اخیره کې ډیره توجه شوه چې په دې هکله مختلفې سروېګانې ترسره شوې دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلینو وویل دا چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی او ډیری خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، نو د کرنې وزارت هم په دې هڅه کې دی چې د کرنې او مالدارۍ د ودې او پرمختیا مناسب اسانتیاوې رامنځته کړي. افغانستان یو زراعتي مالداري هیواد دی، نو 80 سلنه خلک په زراعت او په مالدارۍ باندې مصروف دي. نو زموږ مسؤلیت دا ده چې د خلکو دپاره د کار زمینه برابره کړو. نه خارجان موږ ته پیسې راکوي نه نور څوک موږ ته پیسې راکوي، دغه د افغانانو خپله بودیجه ده چې بیرته په ملي پروژو باندې هغه مصرفیږي. نو دا د ټولو افغانانو د ټول هیواد لپاره یو خوشحالي ده او یو ډاډ ده چې نن سبا د موږ او تاسې په سړکونو باندې هغه سړکونه جوړیږي، بندونه جوړیږي، په زراعت کې ډیر کارونه روان دي. د یادونې وړ ده چې د کرنې د پرمختیا صندوق د 13 کلونو په پرتله خپله بودیجه هم زیاته کړې او د پوښښ ساحه یې هم پراخه کړې ده. د دغه پروګرام مسؤلین وایي چې د هیواد لرو پرتو سیمو ته د کروندګرو او بڼوالو ته به مالي اسانتیاوې برابرې کړي ترڅو د هیواد د کرنې سکتور وده وکړي او د کروندګرو اقتصادي پرمختګ ته زمینه برابره شي.